لبيك اللهم لبيك لبيك لا د کعبه شریفې د لیدلو په وخت په دعا کې د لاسونو د پورته کولو طریقه 209 پوښتنه د کعبه شریفې د لیدلو په وخت کې چې کومه دعا کوي لاسونه به په دعا کې پورته کوي کنه؟ جواب: دا مسئله زموږ په مذهب کې اختلافي ده. څه کتابونه لکه غنیة الناسک صفحه 98، فتح القدیر جلد 2 صفحه 352، اعلاء السنن، مجمع الانهر او داسې نور د لاسونو پورته کول په دغه دعا کې مستحب بولي، او څه کتابونه بیا لکه لباب المناسک مع الشرح صفحه 142، شامی جلد 2 صفحه 109، فقه الحنفی فی ثوبه الجدید جلد اول صفحه 409 او داسې نور د لاسونو پورته کول په دغه دعا کې مکروه او منع بولي. علماء کرامو د دغه اختلاف حل داسې کړی دی چې مستحب دا دی چې د کعبه شریفې د اول وار لیدلو په دعا کې لاسونه پورته کړي او د کعبه شریفې د هر وار لیدلو په دعا کې به لاسونه نه پورته کوي. اللهم لبيك